د سولې عالي شورا له لوري په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت د نوي جوړ شوي میکانیزم د لارو چارو په اړه د ولسونو سره لومړۍ غونډه په ننګرهار کې ترسره شوه. د سولې ټینګښت په تړاو یاده غونډه د لړم په 8مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې پکې د ننګرهار والي سربیره د سولې عالي شورا غړو، د ملي او ولایتي شورا غړو، د دې ولایت د مرکز په ګډون د 22 ولسوالیو دیني عالمانو، ځوانانو، قومي مخورو او یو شمېر میرمنو ګډون کړی و. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل غونډې ته راغلو مېلمنو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د سولې عالي شورا له مسؤلینو مننه وکړه چې د سولې ټینګښت د لارو چارو په تړاو د لومړنۍ غونډې کوربتوب ویاړ یې ننګرهار ولسونو ته ورکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. لهذا لومړی د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا او د ننګرهار ډیپارټمنټ ولسونو لخوا د سولې عالي شورا مشرتابه او له کابل نه راغلو مېلمنو هر یو حاجي سید محمد یو جهادي ملي شخصیت او د سولې عالي شورا مرستیال، همدارنګه د سولې عالي شورا مرستیالانو ښاغلی سردار نعیم او مولوي صاحب عبدالخبیر مشکون، د سولې عالي شورا د عبدالشاه رئیس جناب ډاکټر صاحب اکرم خپلواک، ګراني خور ملالۍ شینواري صاحب د عالي شورا عضو، زموږ ملي جهادي شخصیت درون شخصیت او د افغانستان د علماو شورا رئیس ښاغلی مولوي صاحب کشاف،
د سولداري شورا عضو استاد د هېواد دروند روحاني جهادي شخصیت اکبري صاحب، د سولداري شورا عضو عبدالحکیم مجاهد صاحب، د سولداري شورا عضو او جهادي شخصیت موسی وطاق صاحب، مولوي صاحب جوړه زموږ یو ډېر معزز دروند سپین ږیری مشر د سولداري شورا عضو صفي الله نورستاني صاحب، عبدالخالق پشهي صاحب، جمال الدین بدر صاحب چې دوی د سولداري شورا اعضا دي، او له کابل نه نورو راغلو درنو مشرانو معززینو ته او د ننګرهار د ولایت په ولسي جرګه کې او مشرانو جرګه کې درنو استازو، د ولایتي شورا غړو، درنو قومي مشرانو، دیني علماو، مخورو او ځوانانو او په دې غونډه کې ټولو حاضرینو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن په غونډه کې ویناوال زیات دي او موږ خبرې د سولې په لارو چارو باندې او د سولې په ټینګښت باندې او په پخلاینه باندې راڅرخي. زه هیله مند یم چې زموږ ټول مشران ویناوال به په هغو لارو چارو په هغو مسایلو باندې بحث وکړي چې څنګه موږ کولی شو هیواد ته او په خاص ډول سره ننګرهار ته د سولې لارې چارې ومومو او ملي پخلاینې ته ورسېږو. زه لومړی مننه کوم د سولداري شورا مشرتابه نه چې د سولې دپاره دغه نوې هڅې او نوی حرکت او لومړنۍ غونډه د ننګرهار نه پیل شوه. او ننګرهار ولې انتخاب شو؟ ننګرهار په ماضي کې په پخوا کې هم همیشه د سولې او امن کور و. د سولې دپاره دلته همیشه د ننګرهار مشرانو، د ننګرهار مخورو او د ننګرهار ولسونو او جهادي رهبرانو د سولې دپاره همیشه هلې ځلې کړي دي. نو ننګرهار همیشه د سولې د کور په نوم یاد شوی دی. زه امیدوار یم چې دغه نوې هڅه به موږ ته یو ښه زیری وي او یو امیدواري به وي. او زه هیله مند یم چې د سولداري شورا د نوي مشرتابه د نویو هلو ځلو او د ننګرهار نه د پیل به موږ په هېواد کې د یوه ډاډمنې سولې موخو ته انشاءالله تعالی چې ورسوي. سوله یو الهي امر او د انسانانو د خیر وسیله ده. لبل هر ولس نه افغانان جګړو ډېر زیات ځپلي دي او د نړۍ په مخ او د دنیا په مخ فکر کوم چې یوازینی ولس یو چې جګړو زیات ځپلي یو او جګړو زیات زیانمن کړي یو. نو تر بل هر چا افغانان او موږ سولې ته اړتیا لرو او زموږ لوی ملي ارمان دی. سوله د ورورولۍ، د مصلحت او د خلکو ترمنځ د نفرت د له منځه وړلو او د جګړې سره د تضاد په معنا ده. سوله د فردي او ټولنیزو اړتیاوو پوره کوونکې ده. سوله یوه برحقه دایه ده او د ژوند ټولې مزایاوې او ښکلاوې په سوله کې نغښتې دي. له یوې اوږدې وقفې نه وروسته 6 کاله مخکې چې کله د سولداري شورا ایجاد شوه، دې کې شک نشته چې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري او د سولداري شورا پخوانۍ رهبري ټول اعضا د دې مستحق دي چې د پخوانیو د دوی د کړنو او د دوی د زحماتو ستاینه وکړو. او په دې ځای کې په ځای بولم او لازمه بولم چې د سولداري شورا پخوانی رئیس شهید برهان الدین رباني چې په دې لاره کې د شهادت جام وڅښه، د هغه یاد او د هغه درناوی همیشه تازه وساتو. او ټول هغه هلې ځلې چې د سولې د شورا پخواني مشرتابه ترسره کړي دي د هغو ستاینه او قدرداني وکړو. په تېر وخت کې په ننګرهار کې د 900 کسانو په شاوخوا کې د سولې له پروګرام سره نږدې شوي دي چې دا د سولې د ولایتي د پخوانۍ کمیټې یوه ښه لاسته راوړنه ده. له هغه نه وروسته زموږ د مخورو، مشرانو، سپین ږیرو او د سولې کمیټه چې هغه وخت
په تعلیق کې او یا یو فعالیتونه متوقف وو په ننګرهار کې دا پروسه نه ده درېدلې زموږ د ملي امنیت د منصوبینو او د پولیسو د هلو ځلو په نتیجه کې لسګونه کسان د سولې او د پخلاینې له بهیر سره یو ځای شوي دي او خپلې وسلې ایښي دي او خپل کور او کلي کې سوله ییز ژوند پیل کړی دی. زه باور لرم چې د دې وروسته به هر ننګرهاری ورور که مشر دی که ځوان دی که زموږ خویندې دي که ځوانان دي ټول به د یو ملي مسؤلیت په حیث د سولې د پروګرام د تحقق لپاره او د ملي پخلاینې لپاره به انشاءالله په ننګرهار کې کلکې هلې ځلې پیل کړي. نن سبا په ننګرهار کې تقریبا هر ځای زیات د طالبانو لپاره د سولې شرایط آماده دي. زه د دې فرصت نه په استفادې سره په طالبانو باندې غږ کوم چې کوم حالات چې عملا په کوټ کې په اچین کې په هسکه دینه کې په پچراګام کې او په وروستیو وختونو کې په خوږیاڼیو کې موږ عملا ولیدل طالبان د نورو تروریستي ډلو تر فشار لاندې راغلل او بالاخره د افغانستان اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د ولس او د سیمې دفاع لپاره ودرېدل. ډېر په ځای فرصت دی او ډېر مناسب فرصت دی طالبانو لپاره چې په ننګرهار کې د سولې پروګرام سره یو ځای شي او دا فرصت عملا دوی احساسولی شي په هغه سیمو کې کله چې پچراګام په ټوله بله سیمه کې هلته داعشي ډلو په سیمه حمله وکړه وسلوال ځواکونه وو او د سیمې اوسېدونکي وو او د سیمې خلک وو چې د منطقې د دفاع لپاره یې خپلې سینې سپر وګرځولې. نو هیله مې دا ده چې له دغه لوی تاریخي فرصت څخه طالبان ګټه واخلي او د خپل اسلامي دولت سره یو ځای شي د ولایتي ادارې او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې او د پخلاینې غېږ همیشه د دوی پر مخ پرانیستې ده. په ځای بولم چې دا هم یاده کړم چې د تېر یوه کال په جریان کې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې یوه امنیتي او نظامي کوسته له منځه تللې نه ده او څوک نه دی کړی او حتی یو متر هم له خپل موقعیت نه فشار شوې نه ده. دا زموږ د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ځواکونو د مېړانې او د سرښندنې بېلګه ده او دې تر څنګ د ننګرهار د پولیسونو د حمایت ملاتړ او عملا د وسلوالو ځواکونو تر څنګ د دوی د درېدو او د خپلې سیمې څخه د دفاع یو ډېر غوره مثال دی. ځکه نو له هرې ورځ نه بلې ته په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ساحه تنګېږي او هغوی د ولس په منځ کې او د خلکو په منځ کې دوی منزوي کېږي او دوی بېاعتماده کېږي. د منطقو خلک د دوی په وړاندې درېږي چې موږ ډېر کم مثالونه یې په اچین کې او همدارنګه په پچراګام کې او د وروستیو وختونو کې په خوږیاڼیو کې لرو. په ځای بولم چې یو بل پیشنهاد د سولاني شورا ته وړاندې کړم چې ننګرهار د جغرافیوي او سیاسي موقعیت په پام کې نیولو سره او د نفوذ او د شمېر په پام کې نیولو سره زیات پراخ کار ته ضرورت لري او زموږ د سولې ولایتي کمیټې شمېر چې اوسنی شمېر دی دا کم دی او کار زیات دی. هیله مې دا ده چې په دې هکله تجدید نظر وشي او د نویو افرادو او هغو اغېزمنو او مؤثرو شخصیتونو د ځای په ځای کولو هکله فکر وشي کوم چې په دې شورا کې لازم دي چې باید ځای ورکړل شي او همدارنګه قومي تعادل او تناسب هم په ډېر جدي ډول سره په پام کې ونیول شي. بیا هم په اخر کې عرض مې دا دی چې نن به انشاءالله مشران د سولې په لارو چارو باندې خبرې کوي. که نور ستونزې او مشکلات چې بې له شکه په ننګرهار کې هم شته، په ټولو ولایتونو کې شته، هغه به بیا په نورو
ځانګړو مجالسو کې غونډو کې به انشاءالله هغه باندې بحثونه کوو او نن به انشاءالله هغه عملي لارې ښایي چې په ننګرهار کې او یا د هېواد په کچه چې موږ سولې ته رسوي او بالاخره د سولې بهیر کامیابۍ ته رسوي په هغه باندې به انشاءالله بحث کوو او پاتې د نوي شی د سولې د عالي شورا پخوانی دروند جهادي مشر پیر سید احمد ګیلاني هم چې د سولې د شورا مشرتوب یو وخت په غاړه لرله او د دوی په وخت کې ډېرې زیاتې بریاوې ترلاسه شوې او حکمتیار صاحب او د دوی د ګوند راتګ او د سولې پروګرام سره یو ځای کېدل د دوی په مشرتوب په وخت کې ترسره شو د هغوی هلې ځلې هم ستایو او د دوی روح ته دعا کوو. د سولې ولایتي کمیټې مشر حاجي ملک نذیر، د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد، د حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی، د ښځو چارو رئیس انیسه عمرانی، ملک جهانزیب او مدني فعال ډاکټر نجیب الله صاحبزاده د خبرو پر مهال وویل سوله د ټولو هیوادوالو د ژوند لومړنۍ هیله ده او د دې هیلې د پوره کېدو لپاره یې ښه لار د ولسونو اتحاد په ګوته کړ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلی او خدای مو خوشحاله کړي. موږ د سولې کمیټې په دې شپږو کلونو کې خپل وس کړی دی. انشاءالله تعالی تاسو ته معلومه شوي چې سولې کمیټې سستي نه ده کړې، خپل کار یې کړی دی او اوس نوې ستراتیژي جوړه شوې، ډېره ښه ستراتیژي ده او انشاءالله تعالی د دې په برکت به خدای تعالی سوله راولي. خو یو شی نیمګړی ما کمیټه د نیمګړې کړې ده، والله بلا بده ښکاري نیمګړې کړې ده او په دې به څه دنیا ورانه شي. دا زما تنخوا واخله په دې کمیټه یې تقسیم کړه، خو د خدای په خاطر موږ دا کمیټه بېرته پوره کړه. جنجالونه راته پیدا شوي دي، وایي دا تا مه خود کړي یو موږ او خپلواک صاحب تاسو خو پوهېږئ چې دا لست داسې ده لېږلی دی موږ ته، نو دوی دوی سره په جنجال ما دغه او وخت کې اندرانده خلک په خدمتونه یې کړي دي چې داسې خلک وو چې زرغونه ورته رسېدلي دي د سولې په سر باندې او هغه لاړ دي. نو زه بیا په خپله خبره ټینګار کوم او هیله کوم چې دا کمیټه راته بیرته پوره کړي. که د هغې نه یو دوه کسه زیات خو خیر دی، خو کم دي صاحب، خدای دې خوشحاله لره. نو زما هیله دا ده چې ننګرهار ته چې راغلی تاسو ټولو ته مې دا سوال دی چې ما د خپله کمیټه پوره کړه او زه د دې کمیټې د نیمګړتیاو نه والله چې ډېر مجبور یم. خو بل اوس 11 ګروپونه اوس په ښکاره ووایم یې موږ سره په مذاکراتو کې دي، په تماس کې دي چې راشي او د سولې پروسې سره یو ځای شي. خو دغه نیمګړتیا پوره کول دا نه غواړي. د جنګونو نه څوک متضرر دي؟ سوله چاته پکار ده؟ سوله زموږ ولسونو ته پکار ده، حکومت ته به پکار وي، د وخت چارواکو ته به پکار وي. سوله زموږ او ستاسو د ملک په سطحه دوه ډله دي چې یو خارجي دی او داخلي دی. خارجي زموږ د وخت حکومت ته پکار دی، دولت ته پکار دی، درې قواو ته او بیا بالخصوص حکومت ته، اجرایه قوې ته چې خپله خارجي پالیسي باید څنګه ولري. هغه خارجیان چې کوم ملکونه یې دلته د ګوتو په شمار رالېږي او خپل مقاصد لري او لوی افغانستان یې د جګړو ډګر او مرکز ګرځولی، باید په هغې کې یو کوټلی پلان او خارجي پالیسي ولري چې په هغې د خارجیانو لپاره کار وشي او څنګه هغه ملکونه قانع کولی شي، څنګه د خپل ولسونو خپل ملي حق غوښتی شي او د هغوی مقاصد اسلام، نافظه قوانین، شریعت په تقاضا سره څومره تقاضا کوي چې جوړښت ورسره وکړي او تر څو دغه خارجي ګوند ته جواب او یا رضایت پیدا کړي. بل بود داخلي دی. دا موږ اکثره په خبرو کې وایو چې خارجي ګاونډیان د ګوتو په شمار دي، خو لیکن لمنه چې پراخه شوې ده او د 10% نه 80 او 90% ته جنګ غځېدلی دی.
خپله د وخت ناخوالو په داخل د افغانستان په دې خاورې چې د مور خطاب ورته کېږي د دې د مور په چاپېریال او د مور په ساده اصطلاح په ګېډه کې ناخوالې او ستونزې دي چې هغه ناخوالو ته باید موږ ژور فکر وکړو او دې ته د حل لارې پیدا کړو چې دا خپل ولسونه موږ څنګه راضي وساتو ځکه زیانمن کېږي زموږ پردي سیمې ولسونه نه وکیل یو دوه ټوپک یو زوړ زرې موټر ما سره شته دی ځان ساتو خو چېرته چې په دې پرتو سیمو کې کومو ولسوالیو کې جنګونه دي په لسګونو شهیدان او په سلګونو زخمیان زموږ پرتو سیمو کې زموږ ولسونه ورکوي دا قرباني هغوی ورکوي وایي سوچ هغه ځای چې اور پرې بلېږي باید موږ د سولې اعضا د دې کمیټۍ ټول ولس ولسي جرګې وکیلان د ولایتي شورا په ولایاتو کې وکیلان او سناتوران ټول حد اقل د خپلې پیسې لږې په خاورو ککړې کړو د خپل اوږه او واسکټ باید لږ د خام دیوال پورې وسولوو دغسې ځایونو ته ورپسې لاړ شو چې موږ وکولی شو د خپل لوی مقصد او تارګټ ته رسېدګي بیا وکولی شو پرتو سیمو ته باید لاړ شو موږ داسې حرکات ونه کتل زما پلان ښه لار د سولې لپاره نه ټانک دی نه توپ دی نه پیکا ده نه مرمۍ دي دا خړ ولس دی چې خپلې خېټې ته رالنډ چې خپلې غېږو ته مو دا پراتې سیمې زموږ خړ ولسونه رالنډ کړه د ولایت په سطحه باندې نفاق او د دوی حق حقوق چا طلب کړي څوک یې طلب کوي د ولسوالیو په سطحه باندې د دوی حق حقوق چې شریعت ورکړي نافذه قوانین ورکړي او د دغې درې رنګه بیرغ لاندې ژوند کوي په دې کې لږ ځان سره فکر وکړو د دوی حقوق او حقونه مو ورکړه نو زه فکر کوم چې غاړه پراخه ټغر به د بدنامۍ راټول شوی او یو پیسکی یو فکري یو څنګه به د ټغر پاتې هغې ته بیا په اسانه سره تصمیم ګیري وکړي فکر د افغانستان د هېواد د استحکام لپاره او د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې لار همدا ده چې صلح راشي صلح د اسلام له نظره دا یو معمول به امر یو د واجباتو او د فرایضو د اسلامي ټولنې او د اسلامي جامعې یو د الهي ارشاداتونه مهم ارشاد لارښوونه او امر چې الله موږ پرې معمول ګرځولی وو هغه صلح ده الله رب العزت موږ ته حکم کوي چې فاتقوا الله د الله نه وویریږئ واصلحوا ذات بینکم خپل منځ کې اصلاح راولئ خپل منځي ټول شخړې مشکلاتونه مشاجرې جګړې منازعې اسلام یو قوي او مستحکمه جامعه غواړي یو قوي او د اخوت او د ورورولۍ په فضا باندې ولاړ یو نظام غواړي او د دې نظام د داسې یو جوړښت لپاره چې هر څوک خنډونه واقع کوي اسلام ته حکم کوي په هر طریقه چې دا خنډونه شخړې ختمې کوي او دا هم د ممکناتو نه ځکه ده چې څوک وایي چې افغانستان کې صلح ممکنه نه ده دا نامشروع فکر ده او نامشروع اراده ده ځکه چې الله په کوم شي موږ مامور ګرځولی وو الله تکلیف بما لا یطاق هیڅکله هم په موږ باندې داسې اوسه چې موږ یې طاقت نه لرو موږ الله نه مامور کوي بابا باندې هر څه چې الله موږ ته حکم کړی هغه ممکنه ده خو زموږ او ستاسې کوشش او هلې ځلې دا غواړي دغه حالت چې په ملک روان دی خاتمې لپاره یوازې لار هغه صلح ده نن د مشکلاتو د حل لپاره چې صلح څنګه راشي درنو مشرانو زموږ په نظر باندې څو طریقې دي یو د حکومت د مشرانو خپلې هڅې دي په لویه کچه باندې چې د هېوادونو په دې جنګ جګړه کې لاس هغوی سره مذاکرات وشي د هغه منافعو د هغه ګټو باندې خبرې وشي هغې سره دا زموږ د مشرانو کار ده د حکومت د رئیس صاحب جمهور د کابینې او همدارنګې ورسره زموږ د صلح د عالي شورا د مرکزي دفتر دې لپاره زمینه برابره شي
زمونږ د ولسونو هم مسؤلیت ده. هر کور، هر یو مشر، هر یو قومي مشر، هر یو عالم، هر یو مدني فعال، هر یو ځوان هغه مکلف ده چې دې لپاره سعی وکړي. ځکه الله موږ ټول مکلف ګرځولي په دې باندې. هر یو مکلف ده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هر یو مکلف ده. نو په دې کې زموږ همکاري به ان شاء الله ټول علما وي او موږ د دې کې څومره چې زموږ توان وي هغه کومک کوو. زموږ علماو په نمایندګۍ موږ دغه وفد راتګ د دې مشرانو د ننګرهار ته ستایو، موږ یې قدرداني کوو او زمونږ ارمانونه هم دا وو چې موږ مشران ملګری شي ننګرهار ته او د صلح دروازه له دې ځای خلاص شي. زمونږ همدغه مشران دي، همدا ولس ده، همدا ستاسې اولادونه دي. لنګر د صلح راغله، د دې اثر په بل ولایت باندې انشاءالله صلح به راځي. څرنګه چې بهتره ده او ټولو ته معلومه ده ښځې په اسلامي تاریخ او افغاني کلتور کې یو خاص ځای لري، ځکه چې مور ده، خور ده، مېرمن ده، ورېره ده او ښځه ده. همداسې په هره برخه کې مهم رول لري لکه په سولې برخه کې. همیشه ښځو صلح غوښتې او د سولې په راوستلو کې ډېرې هلې ځلې کړي، د ځان نه شروع، د کور نه شروع، د اولادونو ترمنځ، د ټولو نارینه‌وو ترمنځ په کور کې او همیشه یې د خپلو ښېښیو د زامنو ښېښیو ترمنځ یوازینی کس وه چې د صلح مزي تړلي دي، ښېښۍ مزي تړلي او په ټول تاریخ کې د قومونو ترمنځ د صلح ټیکری غوړولی دی. په هر قیمت چې وي افغانستان کې ښځه صلح غواړي، نور نه غواړي چې افغانستان د کونډو ډک شي، د یتیمانو ډک شي. حکومت ته خپله لمن غوړوي، خپل ټیکری غوړوي دواړو ښکېلو خواوو ته. په هر قیمت چې شي د افغانستان ښځې صلح غواړي او موږ په طالبانو باندې هم غږ کوو. دې جنګ ته دې د پای ټیکری کېږي. دا صلح یو خوږ او قانون دی. الله په خپل قرآن کې ډېر آیاتونه په صلح باندې راغلي دي. خو متاسف خانه چې موږ افغانان په خوله باندې صلح ویو خو په زړه کې د صلح خبرې نشته. صلح خو راځي دې وطن ته روانه ده، خو د صلح مخه خلک نیسي او دغه افغانان صلح نه کېږي. که موږ د دې مثالونه وویو، ډېر زیات مثالونه دي چې صلح موږ نه غواړو. دا دې موږ سره حساب وکړي څومره مصارف دې کړي او څوک یې راوستي. زه درته د کامل او تعلیم ښیم چې 10 وارې تللي او 10 وارې راغلي او تعلیم نه لري. د افغانستان څومره انقلابات موږ ورکوو د دې وطن لپاره. تاسو وګورئ چې په دې یو میاشت کې موږ زرونو ځوانان ورپسې منصب او عسکر دا ستاسو په سترګو کې نه دي. دومره تلفات چې زه ورکوم نو خدای خپل یاد باندې نور فکر وکړئ په دې خپل وطن باندې. ولا که په دې دروغو، ولا که په دې میډیا، ولا که په دې ډیپلوماسۍ باندې دا وطن نه جوړېږي. دا په رښتیاو جوړېږي او میدان ته راودان کوي. د رښتیاو خبرې وکړئ. هغه څوک را میدان ته کوي چې هغه په هره برخه کې کار کولی شي. دغه ډیپلوماسي او دغه پاتې شیان ښه نه دي. خو دا د ننګرهار صلح شورا چې دا به ورور سره حساب کوي او حساب وروسته دوی په خپل کار شروع کوي. دا مهمه خبره ده. زما دا دی جناب خپلواک صاحب چې په دې باندې سر نه فکر وکړه، دې باندې سر نه فکر وکړه. په ټول افغانستان یوازې په ننګرهار کې کله خیمه او انشاءالله موږ ټول سره یې موږ ټول به دغه شی د صلح په لاره باندې زو د خیره کوشش به کوو او صلح به د خیره سره د الله په توکل راځي، خو په اخلاص او ایماندارۍ به زه د مشرانو هڅې ستایم او دا هم د ننګرهار د حوزې نه یو مدني فعال په توګه ستایم چې مشران دلته راغلي او د نوي پیغام سره د سولې دپاره په نوي میکانیزم باندې خبرې کوي او د ولسونو سره مسایل شریکوي. خو سوله یوازې د مخالفینو سره د جنګ جګړې ودرېدل نه دي. سوله ډېر آباد لري او په ټول آباد باندې باید سړی ته خبرې وکړي نو هله به ټولنه راتلی شي. لکه مخکې ورته اشاره وشوه چې اویا اتیا سلنه مشکلات او ستونزې چې دي د داخل د نظام او سیستم کې موجود دي. زیاتره خلک چې خفه دي د تېرو څو کلونو متواترو کلونو نه په دې د نظام په روش او سلوک باندې خفه دي او د خلکو فرار د سولې نه او فاصله ایجادېدل د دولت نه یوازینی علت او اسباب دا دي چې په نظام کې ملي مصلحت نه دی شوی، بلکې سیمه ییز خپلمنځي مصلحتونه شوي دي چې ستونزې راوړي. زه امید ساتم چې په هغه ابعادو باندې
دی چې هغه بیروني ابعاد دي د نړیوالو سره خبرې دي څنګه کولی شو د نړیوالو د مجبوریت نه دا چې زموږ د مجبوریت نه نړیوال ګټه واخلي بلکې د نړیوال د مجبوریت نه چې په دې سیمه کې شتون لري حضور غواړي دلته اړې غوښتي دي او په سیمه کې غواړي پراخ حضور نظامي او اقتصادي حضور ولري ګټې ولري د هغوی د مجبوریتونو نه موږ سالمه ګټه واخلو نو بل وړاندیز مې دا دی چې هم مخالف یو چې جګړه کې ښکېل دی هم دولت هم نړیواله ټولنه یو 2000 کسیز لیست هر لوري آماده کړي او هغه ورته ویلی شي چې دا د ولس د منځ نه باید استازي وشي کېدای شي دې کې یو 1500 کسان سره خپل لوري وړاندې کړي لیکن په دې حالت کې درې واړه لیستونه باید چاړ شي زه فکر کوم کېدای شي 500 سلنه یا 80 سلنه دا لیست مشابهات ولري هغه د قومي ستونزو د علماو د مدني ټولنو د مخورینو چې هغې باندې د ولس په منځ کې خلک راټولېږي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریدون خان مومند وویل چې د مخالفو وسلوالو د رهبرۍ سره د سولې ټینګښت په لارو چارو مخامخ خبرې وشي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د سولې په شورا کې د بې پرې کسان په دندو وګمارل شي او د سولې پروسې ته د رښتینې بڼه ورکړل شي. پیشنهاد مې دا دی مرکزي دولت ته مې پیشنهاد دا دی ټول هغه خلک چې د استاد رحماني نه رانیولې تر نن ورځې پورې د ملک نذیر کاکا پورې دا ټول هغه جهادي او سیاسي او قومي شخصیتونه دي او مشران یو قابل د قدر دي ورته احترام لرو خو دا حقیقت هم باید پټ نه کړو چې دا ټول مخالفین د طالبانو دي والي د دولت وزیر د دولت قوماندان د دولت جنرال د دولت دا ټول د طالبانو سره جنګېدلي دي نو څنګه کېدلی شي چې خپل هغه کوم خلک چې د دوی په مقابل کې جنګېدلي په هغوی دوی اعتماد او باور وکړي او راشي او صلح وکړي دغه مشران ته موږ احترام لرو لوی لوی مقامونه او چوکۍ دې ورته ورکړل شي خو په سولې په شورا کې د هغه څوک راشي چې دولت او طالب ته یو شان دی او بېطرفه اوسي مخامخ طالبانو سره خبرې وشي او هغه څوک یې وکړي چې قناعت ورکولی شي او هغه د شریعت په رڼا کې قانع کولی شي او ورته ویلی شي چې جګړه جایزه نه ده او د ورور وژنه جایزه نه ده د وطن ورانول جایز نه دي او راځه ما سره کښېنه حیات وایسته دي زه وایم چې راسره رهبرۍ سره یې خبره پکار ده په دې 10 په 15 په 20 په راوستلو باندې مشکل نه حلېږي هلته مدرسې دي هلته بېکاره خلک دي هلته ځوانان دي هلته نور ګاونډي ملکونه دي هغوی ورته د 10 په ځای 100 پیدا کوي د 100 په ځای ورته 1500 پیدا کوي خپله باید رهبرۍ سره خبرې وشي او رهبري په دې باندې قانع شي چې راځئ دلته مشکل شی بل دغه اعلانات چې مصارفو کې کېږي او دا د ملت پیسې پرې مصرف کېږي دغه اعلانات هم طالبانو د مخنیوي لپاره یو غلط جوړ شوی دی د خښتو د رنګمالۍ د سړک پاکولو اعلانونه کېږي چې هغه په سولې د پروګرام نه مخکې چې راغلي هغه اوس دغه کارونه کوي ګوره په طالبانو کې ټول هغه اکثریت ټول به نه وایم اکثریت هغه خلک دی چې نه د مور او پلار خدمت کولی شي نه خشاوه کولی شي نه لو کولی شي هغه بېکاره تنبل خلک چې دي هغه تلي طالب شوی ټوپکې ګوګا شي او د مخته ډوډۍ خوري هغه چې دا کار وګوري وایي ښه دا څوک دی زه خپل د کور کار نشم کولی دا چې دا هلته ځم او ډېره سخت ښکاري کوم دغه اعلانونه نور بند کړي پیشنهاد هم دی خپله خپلواک هم دی چې نور په دې مصارف مه کوئ او دا اعلان نه تېر شي دا کار زیات دی چې ګټه مثبت دغه ولري دا منفي اثرات لري او مصرف هم ډېر کېږي نو په دې خبرو باید زما څوک مشر خفه نه شي چې زموږ په دې مقرره وی انتقاد دی انتقاد نه دی تاسو د دې نه د لویو منصبونو او مقامونو حقدار استئ مستحق استئ قربانۍ مو ورکړي خو د سولې په شورا کې هغه څوک دی چې طالب سره جنګېدلی او اوس هم طالب ته په زړه کې ډېرې بدې ارادې او نیت لري هغه خلکو باندې صلح نشي راتللی په خارجه کې نشي راتللی دغه پیشنهادونه خدای دې وکړي چې مرکز او تاسې واورئ او پرې عمل وکړئ. په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل دولت او د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې سوله به د شعار له مرحلې راباسو او په عملي توګه به د سولې ټینګښت لپاره کار کوو. مګر په دې خوشحاله شوم چې هغه واقعي سولې ته د رسېدو لپاره په عملي لارو چارو باندې وغږېږو. زه هر وخت هر هغه وړاندیز چې من دې هدف ته رسولی سي هرکلی کړي
او هیله مې همدا وي چې دغه سوله د شعار له حالت نه یې راوباسو، عملا د تطبیق مرحلې ته یې ورسو. من سوله په شعار کې نه خلاصه کوو، من سوله په روژوي مسایلو باندې نه خلاصه کوو، من سوله په استخباراتي مسایلو نه خلاصه کوو، من سوله د چا قرباني کوو نه، بلکې سوله چې د ملت واسطه او د خدای تعالی جل جلاله حکم ده د عملي تطبیق لپاره ځان مکلف کړم. زه عملي وړاندیزونه کوم او بیا دغه دوستان هیله ترې کوم چې که له دې نه بهتر وړاندیزونه وي، من دلته راغلي یو ستاسو په خدمت کې او غږ باید رسا هم په خپل حکومت، هم په خپل مسؤلینو او هم هغه څوک چې د سولې مخالف دي په هغې قضاوت په اقداماتو او په عملي لارو چارو چې په نظر کې دي په هغو بې له شکه چې ډېر وخت ضایع سوی ده، مګر نن چې کوم وضعیت ته ستاسو منتخب حکومت د سولې محترم عالي شورا، د علماو شورا، د افغانستان ټول خلک چې کوم تعهد سولې ته لري هغه عملي ده. زه په دریو بعدونو کې خبرې کوم او بیا د ډاکټر صاحب صاحبزاده او فریدون خان، ملک صاحب جانزیب او له هغه نه مخکې چې نورو دوستانو مولوي صاحب ته مو نظر ورکړي، عملي لارې چارې ته راځم او خواهش ترې کومه چې له کوم ځای شروع کړو. اول دا ده چې تعهد د حکومت ولسمشر د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې لپاره هغه تعهد چې هر ډول انتقاد پکېده په همدې حالت کې صادق. سوله د طالبانو سره به دومره ستونزمنه نه وي لکه سوله د انګلستاني سره شوه، مګر په دغه حالات کې ستاسو د سولې کور چې لومړنی کوربه و د جناب حکمتیار صاحب، د ولس هرکلی او د حکومت هرکلی او د نظام هرکلی او د ولسمشر هرکلی، آیا دا سولې ته د تسلیمېدو په معنا و که دا د یو عزت، د یو درنښت، د یو وقار په معنا و؟ همدا تعهد مقایسه کړي که دا حکومت د افغانستان نظام د سولې عالي شورا او د افغانستان خلکو غوښتل، نو آیا کوم هرکلی چې د جناب حکمتیار صاحب نه اوس او په کوم عزت او درنښت چې دی اوس موسي او کار کوي، آیا کوم بل سیاسي مشر د افغانستان چې 15 کاله مخکې په دې نظام کې ده کوم امتیاز له یې کم دي چې دی نه لري؟ دا په دې معنا چې سوله زموږ لپاره اولیت لري او سوله د تسلیمېدو په معنا نه بلکې سوله د عزت، درنښت، وقار په معنا ده. دا لومړنۍ خبره. دویمه خبره د سولې په اړوند د ملت اجماع. زه هغه دوست چې نوم یې رانهیر صاحب احساساتو درناوی لرم، د هر افغان احساساتو باید درناوی وکړي، مګر هغه تعهد چې د سولې لپاره د پامیر نه یې نیولې تر تورغونډۍ او د هغې نه نیولې تر بولدک او بیا تر تورخمه پورې هر فرد افغان لري باید په دې کې شک ونه لري او سوله باید د ټول افغانستان لپاره وي. سوله د یو فرد لپاره نه ده، سوله د یو ولایت لپاره نه ده، سوله د یو سیمې لپاره نه ده، سوله د یو قوم لپاره نه ده، سوله د ټول افغان لپاره او ټول افغان ځان لپاره. نن زه ویاړم چې د سولې کور ته جناب مولوي صاحب شکون د سولې عالي شورا مرستیال شریفونه راغلی، جناب جهادي شخصیت استاد اکبري د بامیانو راغلی، جناب مولوي صاحب جوړه د کندوز راغلی، جناب کوتک صاحب د میدان وردګ راغلی، جناب سردار صاحب د کابل او قطار راغلی او د مشرقي ګرانه دوستان چې دلته دي هغه ستاسو ټول په مخ کې دي. دا په دې معنا چې سولې ته د ټولو افغانانو ژمنتیا
یو ډول ده او په یو کابو باندې دي او دا زموږ اساسي هدف دی. په دې هدف کې باید هېڅوک شک او تردید ونه کړي. دویمه مسله چې کله چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا ملک صاحب او ډاکټر صاحب صاحبزاده خان صاحب وایي چې د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول بې شرط او شروط نه لري. آیا ستا د ننګرهار د درنو خوږیاڼیو شینوارو مومندو جبارخیلو پشریو نورستانیو په قانون او په اصولو کې بل راوتلی چې د جرګې بل کوم اصل ده چې دوی ومني؟ یو کله چې وایم چې د مذاکراتو د جرګې د شروع کېدو لپاره هېڅ ډول شروط نه لرم. یو دوهم ستا اعلانات راوکړئ، زه ورته وایم چې د جرګې جی او جرګمار ته وټاکه د اسلام په شریعت کې او ستا د درنو قومونو په اصولو عنعناتو کې راوکړئ بل څه ورته. درېیم ورته وایم چې د مذاکراتو او د جرګې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هر ډول شروط او شرایط چې لري، هر ډول سهولات او تسهیلات او امکانات چې پکار وي، مهرباني وکړه او وړاندې سه. د دې نه بل کوم وړاندې کوم. څلورم کله چې ورته وایم چې ستا درنښت عزت درناوی غرور نه متون په یو اسلامي افغاني اصل راسره جرګه او مذاکره وکړه، جناب فریدون خان صاحب کوم وړاندیز به ورته وکړم تر هغه وکړئ چې دا وکړم. یو د جرګې د سولې لپاره د شرایطو د مسایلو خبره دي، یو هغه څه دي چې هغه دلته باید د ملت سره شریک شي، لکه د حزب اسلامي سره د مذاکرې. زه د ننګرهار په شورا باندې بحث نه کوم، مګر زه ټول چلنجوم که د ننګرهار په دغه شورا کې چې دا د سولې د عالي شورا دا ځل فیصله ده چې د سولې په ولایتي کمیټو کې داسې څوک باید نه وي چې هغه عملا یا یو ورور ولسوالي یا په جبهه کې وي یا قومندان وي، که د ننګرهار په دغه شورا کې هر څوک وي موږ هرکلی درته وایو. دا یو مسله. دویم دواړو خان صاحبانو ته جناب فریدون خان او جانزیب خان او ډاکټر صاحب ته جناب عادل صاحب او مولوي صاحب کشاف وچکور صاحب استاد اکبري دا ټول دوستان نورستاني صاحب حسیني صاحب ټول د سولې شورا راغلي ناسته ده. دا اختیار ستاسې که نوم غواړئ هغه یو شی، که سولې ته د رسېدلو لپاره کار کوئ ستاسو جرګه تاسو مرکه تاسو شورا تاسو کمیټه بسم الله تر کوټې شروع کړئ. هر کله چې ته شروع کړې دغه ټول امتیاز ستا، که په قومي جرګه دی، که د علماو په جرګه دی، که په د لوی کندهار د امن او د سولې د کور تر عنوان لاندې دی، ټول اختیارات ستا. نه دا اختیارات زما نه زما د دراني مشر حاجي صاحب د محمد او مولوي صاحب کشاف مولوي صاحب جوړه او سردار صاحب دا ټول اختیارات جناب خان صاحب ستاسو بسم الله کې ورسره کېني چېرته کېنولی شي. بل شی صاحبزاده صاحب کله چې علماو خبرې وکړي د قرآن حکم ده چې یو طرف درته د سولې پیغام درکوي، د خپلو اسلامي اصولو احکامو او د خدای د امر مطابق یې درکوي او ستا غرور تر پښو لاندې نه لاندې کوي، ستا بې حرمتۍ نه کوي او درته وایي چې د اسلام د مقدس دین د اساساتو مطابق ما سره کښېنه او سوله وکړه چې د خدای امر ده او د افغاني دود او عنعناتو جرګو په مطابق راسره وکړه. هغه عالم چې هلته فتوا ورکوي، هغه عالم چې هلته درس ورکوي، خپل ځان سره خپل وجدان سره د قضاوت په کښتۍ څه کوي. دا قضاوت دی دی ځان سره. ما پرون په یو مرکه کې ویلې طالبان شرط دا ده چې خارجي قواوې نه وځي. زه د سولې پیغام سره راغلی او زه نه غواړم چې نور پیغامونه ورکړم، مګر دا یو ضروري یادونه ده چې دا ملت په پوه شي او ملت باید فیصله وکړي. سوله د ملت کار ده، د ولس کار ده، د قومونو کار ده. کله وایي چې خارجي قواوې زموږ شرط 2 کاله مخکې فقط د 4 ولایتونو بغیر
په هېڅ ولایت د افغانستان کې خارجي قواوې پاتې نه شولې. آیا په کوم ولایت کې همدا طالبان راغلل، قومي سپین ږیري مشران خلک یې راوغوښتل چې تاسې سره نور کار نه لرو، تاسې خپل عادي ژوند وکړئ، موږ په هغه ژوندون چې خارجان دي. په هر ولایت کې چې خارجي قواوو ودرېدل شپږ چنده لس چنده او تر سقوطه پورې ورسېدل. آیا څوک د خارجي قواوو د معطله کېدلو او د پاتې کېدلو زمینه برابروي او څوک د خارجي قواوو د ویستلو زمینه برابروي؟ دا هغه بحث ده چې باید درانه مشران یې په وکړي او یو اساسي هدف او مرام ته راورسوي. موږ ولې غواړو چې طالب سره سوله وکړو؟ د طالب د چتر لاندې، د طالب د مشروعیت لاندې، د طالب د نامه لاندې د مځکو مافیا، د مواد مخدر مافیا، د معدنونو مافیا، د زورواکۍ مافیا، د خارجي استخباراتو مافیا، د خارجي تروریستانو مافیا او بل هر څوک چې هر څوک زورګۍ کوي مشروعیت ده ورته ورکړی او لاندې هر څوک خپل کار کوي. موږ وایو راځئ دغه مشروعیت دغه چتر تر ړنګ کړو چې هر یو داعش مولوي صاحب حقاني خبره وکړه په ملکونو یې تباه کړه، مګر په ننګرهار کې چې د ننګرهار او د افغانستان د خلکو لپاره د مننو وړ نه ولې په وګورو. زه وایم که دی دغه چتر ورنه کړي داعش او نور ټوله مافیا پیوځي په افغانستان کې ختمه. دغه استخباراتي لوبې ته چا زمینه مسایله کړې ده؟ تاسې قضاوت وکړئ، زه بحث پرې نه کوم چې په ننګرهار کې د نامې د شاه رښتیا هم طالب که د طالب نوم ده او زه ته وبلې هر خپل هدف ته رسوي. موږ ځکه سولې ته ژمن یو تر څو پورې چې دغه پدیده ورکه نه کړو اصلاحات ورسره راوستل. دې کې هم در سره موافق یو چې تر څو په حکومتي ساختار کې فرعي قواو کې او په عادي او قضایي سیستم چې هغه د هر افغان لپاره قابل د قبول نه وي ستونزې نه حل کېږي. د دې لپاره کافي ژمنتوب روان ده، مګر موانع شته. د سولې لپاره هم داخلي موانع دي، هم سیمه ییزې موانع دي، هم کېدای شي نورې نړیوالې موانع دي. د دغو ټولو موانعو د منځه وړلو لپاره یو رسا واضح غږ چې د ملت د دې خلکو ضروري ده. من د دغه غږ د بدله کېدلو لپاره دغه سره تاثري کمپاین شروع کړی. زه خوشحاله یم چې دا دوستان په صراحت او په وضاحت ووایي. زه د سولې د عالي شورا د دارالشاه د مسؤل په توګه چې اجرایوي برخه یې ده هر افغان ته چلنج ورکوم چې د یوې روپۍ حساب ورکوو او په ډېر ورین تدید راسي محاسبه درسره. دلته چې زموږ کوم مسؤل ده هر ننګرهاري ته مکلفیت لري چې جوابګوی وي، ځکه چې سوله د حکومت کار نه ده، سوله که نه د ولسمشر کار نه ده، سوله که نه د سولې شورا کار نه ده، سوله د ټول ملت کار ده. نو ټول ملت باید په دې کې داخل وي او په دې کې راځي. موږ د سولې د عالي شورا نه مشران ناست دي، پروژوي مسایل وتلي دي. نن د سولې عالي شورا په هېڅ پروژې کې شامله نه ده. پروژه پوهیسه، حکومت پوهیسه، سکتوري وزارتونه پوهیسه او کار یې پوهیسه. حتی من په ډېرو پخوانیو مسایلو چې 5 نفره دې راسي او 5 نفره دې لاړ شي په دې باندې هم حساب نه کوو. من د یو لوی ملي سرتاسري ولسي پروسې لپاره چې هغه د ټول ملت د شمولیت خبره ده او یو ملي غږ د سولې لپاره ده او ملامت ته ملامت او سلامت ته سلامت ویل دي د دې لپاره کار کوو. من د ولس همکاري او قوت چې ولس لري دې ته ضرورت لرو چې دغه غږ راسره تر کلي او تر باندې بدرګه کړي. استاد مراد ویلې زمینه مسایل دي چې تر کلي کلي لاړ شي. نن خو د ننګرهار تر مرکز راغلي دې ته هم اماده یو چې په هره ولسوالۍ کې امادګي وسي چې موږ ورسو او دا غږ تر ګوټ ګوټ پورې ورسوو. که دا غږ ونه رسوو د دغه ناعلاج شوي جنګ تپل شوي جنګ قرباني لکه یو همداسې به وي. که نن د کوټ په چراګان اچین خلکو ته ورسه تاسې عملا قرباني او تاسې عملا کوم ژوند په دې کېږي همداسې د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسه د دې لپاره مشترکه مبارزه دا چې ستا امنیتي او دفاعي قوتونه په اول سنګر کې قرباني ورکوي د همدې سولې لپاره ورکوي. که دغه قرباني ورنه کړي دغه سوله په ثبات نه تبدیلېږي. دوهمې برخه ته راځم. هغه د نړیوالو
اجماع راوستل او د افغانانو د دغه تعهد نه چې سوله غواړي ملاتړ او همکاري کول دي. یو لوی انتقاد دا چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې ټول فوکس په جنګ دی. دوستانو ویې ګورئ په لومړي ځل له 15 کالو نه وروسته د امریکا په ستراتیژي کې او د یو جمهور استعفا یې په لومړي ځل دا کلمات راغلي. ټول استراتیژي د امریکا وګورئ دا کلمات په لومړي ځل راغلي چې یو باعزتمنده سیاسي پروسه په افغانستان کې د هغه نه ملاتړ کوي. باعزتمنده سیاسي پروسه د چا سره؟ د وسلوالو مخالفینو سره. دا څنګه سوله تطاول کوي؟ دوهم په لومړي ځل باندې دا راغلي چې په افغانستان کې ملت جوړونه د افغانستان د خلکو خپلمنځي مشکلات په افغانانو پورې اړه لري. د دې قوي ملاتړ هم د دوی مسؤلینو په شفاهي توګه او هم په کاغذي توګه موجود او هم هغه څه چې د افغانستان خلکو غوښتل چې په واقعي معنا باندې ودرېږي او په هغه کې چې د تروریستي اعمالو مراکز دي او خلاص هغه چې ته رسېدلی. نن چې هغه چې ته رسېدلی ده چې په کوم ځای کې دا 15 کاله هر افغان دا وایي چې ورور دلته جنګ نه ده او امریکا تللی هغه ځای نیسي. بعضې خلک دلته د افغانستان په داخل کې خوابدي دي چې ولې دا کار کوي. دا قضاوت د ملت دا خلک یې هم معلوم کړي چې ولې دا دوی د چا لپاره او په څه ډول باندې دا کار کوي. بله موضوع 15 سره مخکې اروپایي اتحادیې چې د افغانستان دوهم حمایت کوونکی ده په واضح توګه وویلې چې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کوي. درېیم تعهد د سیمو د هېوادونو په استثنا د پاکستان د نورو ټولو سره یو تفاهم ته رسېدلی او غواړو چې افغانستان د وسط متصل نه د پسه متصل او په دې باندې ستاسو حکومت ټوله اجماع انشاءالله راکړي او پاکستان ته پیغام واضح دی چې د افغانستان ثبات ستا په ګټه ده. دا فکر مه کوه چې دلته بې ثباتي نه به ته ګټه پورته کړي. دا سپرغۍ در الوځي بالاخره دغه ملت چې په تاریخ کې راپورته شوی ده او اوس دې نتیجې ته رسېدلی دي انشاءالله راپورته کېږي. آخري خبره هر ډول وړاندیز پیشنهاد د سولې د راوستلو او د تطبیقولو د عملي کولو لپاره د ملت د ګوټ د قومي مشرانو علماو سپین ږیرو مشایخو هرکلی کوي. زه وایم دغه 100 نفري 20 نفري کمیټه پرېږدي. دا 15 نفري کمیټه پرېږدي. د درنو مشرانو په اجازه چې دلته له کابله راغلي زه به پیشنهاد وکړم په لومړي سر باندې د ننګرهار مشران د کیري 200 نفري کمیټه دې جوړه کړي 300 نفري کمیټه دې جوړه کړي 100 نفري کمیټه دې جوړه کړي. هر ډول امکانات چې د سولې راوتلو لپاره وي موږ یې په خدمت کې او موږ یې تطبیقوو. په دې پنځونو پورې حساب نه کوو. کېنه قوم په قوم کېنه ولسوالۍ په ولسوالۍ کېنه او مختلف اقشار د مدني ټولنو خویندو علماو ځوانانو استادانو نه کېنې یوه لویه سرتاسري قوت په ننګرهار کې جوړ کړي. هر ډول امر فرمایش د سولې لپاره وي زموږ لپاره د منلو وړ. دا کمیټې نه دي چې دا هغه ټکي دي چې دا نه تبدیلېږي. ته قوم کېنه په ننګرهار کې فیصله وکړه د سولې غږ پورته کړه. دغه جرګه ان تر سپین بولدک او تر کندهار او تر هرات ورسوه او همې هغه کسان چې په پېښور او کوټ او بلوچستان کې دي ستا په واسطه یې ورسوه. چې ما سره مخالفت لري زه خو به یې دښمن یم. تیغ واخله یې تیغ ورسوه. د جرګې څه ډول صلاحیت غواړي چې دفترې کړي. د دې کمیټې څه ډول صلاحیت غواړي چې دفترې کړي. هغه صلاحیت چې دغه ولایتي کمیټې لري د هغې نه شلچنده صلاحیت دفتر بسم الله که کار کوو باید عملي اقدامات او که انتقاد کوو په انتقادونو نه کوو. زه وایم چې د دغه ولس د غږ سره د دې حکومت د غږ سره د دې سولې عالي شورا د غږ سره او د دې جلالتمآب جمهور رئیس د غږ سره چې په وسلوالو باندې غږ کوي چې بین الافغاني مذاکرات چې د ټول افغانستان عزت او درنښت کې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هېڅ ډول شرط نشته او په مذاکراتو چې کېږي هر ډول غوښتنې به لري. دا غوښتنې له ملت سره شریک کېږي فیصله یې ملت کوي. هغه لپاره هر ډول آمادګي لرو. د ننګرهار درانه مشران باعزته مشران راسره خپل غږ او خپل
همکاري وکړي. هر ډول تصمیم د جرګې د کمیټې د شورا جوړوي موږ په خدمت کې یو. دغه د سولې غږ که دا قوت مو جوړ کړ هم به حکومتي اصلاحات راځي، هم به امنیتي اصلاحات راځي، هم به په داخل کې چې څوک د سولې مخالف دي د هغوی مخه به نیسو، او هم به دا مخالفین چې دي په هغوی فشارولو چې سولې ته بالاخره اماده کړو او ابرومند او عزتمند، او هم به هغه د افغانستان دښمنان چې د دغه کوښښ لاندې فعالیت کوي د هغوی لپاره به هغه محکوم بې جوابي. خوشحاله او ښېرازه اوسئ. خدای مو سرلوړی ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د سولې ټینګښت د لارو چارو په اړه د ولسونو نظریات او طرحې اغېزمنې یادې کړې. نوموړي زیاته کړه په هیواد کې د سولې ټینګښت یوازې د سولې عالي شورا مسؤلیت نه بلکې د ټولو هیوادوالو ګډ مسؤلیت دی. باید پرته له شرایطو ورته په رښتینې توګه کار وکړي. د سولې لپاره کوم تجاویز، کومې مشورې او کوم نظریات تاسې لرئ چې هغه ځان سره واخلئ. او دې کې شک نشته چې د هرې سیمې د افغانستان کې هم د روغې جوړې لپاره شاید مختلف مشکلات مختلفې د حل لارې مختلفې، خو دغه سیمه د لوی ننګرهار سیمه دا د یو خوا نه خو اوس ګورو چې په اور کې سخته سوځي، او همدغه خلک چې ورته تمه کېده چې په افغانستان کې به د سولې لپاره دا خلک یو بیرغ راوچتوي او دوی به د ټول افغانستان لپاره د نجات د لارې په لټولو باندې دوی مخکښ وي. خو اوس موږ په دې خبره پوهېږو چې اوس ټول تکلیف او زحمت په دې سیمه کې ډېر زیات دی. نو دا مو یقیني خبره ده چې په کوم ځای کې زیات تکلیف وي، زحمت وي او بیا خصوصا د بې امني وي، نو هلته د سولې ضرورت هم خلک زیات حس کوي. نو اوس هم موږ همدغه حالت سره په دې پوهېږو چې د دې ولس خلک د سولې لپاره کوم تجاویز ورکوي، دا تجاویز به انشاءالله چې کاري وي او نتیجې به ورباندې مرتبېږي. او زه خو د سولې د شورا د مشرانو نه دا غوښتنه کوم چې دا په سړه سینه باندې واوري او هغه څه چې که د وضاحت لپاره یې هغه وضاحت ورکړو، که دې نه هغه خو تجاویز دي، مشورې دي او انتقادونه هم د اصلاح لپاره دي، هغه قابل د اورېدو دي او د هغې د اصلاح لپاره به بیا په شریکه باندې کوشش کوو. او کله چې موږ د سولې خبره هم کوو نو هغه هم دا ده چې اوس ګورو چې په خوږیاڼیو کې تکلیف دی، په شینوارو کې تکلیف دی، هلته په لالپوره کې هره ورځ توپونه راځي. داسې یو حالت دی چې یقینا چې کله خلک د ننګرهار نه د باندې خبرېږي، دلته خو الحمدلله موږ تاسو د یو سټېج لاندې ناست یو او دلته په ښار کې روزګار روان دی او د باندې خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو بد حالت روان دی. څه وکړو چې اوس دغه حالت نه اوس راووځو. که مدرسه زموږ محفوظه نه ده، که جومات زموږ محفوظ نه ده او که د جنازه محفوظه نه ده او همداسې کلی مکتب او دا شفاخانه یو ځای مسؤل نه دي، نو دلته بیا دې ضرورت دی چې اوس څه کول پکار دي، نو اوس د سولې لارې لټول پکار دي. خو دا یو خبره ستاسې ذهن ته واچوله، ستاسې ذهن ته یو خبره راوړه، تاسو اوس په دې خبره باندې په خپلو کې سره جګړه شئ او هر څوک چې تجاویز لري دا سره راټول کړئ، هغه په خپل کې دلته سره منظم کړئ او بیا د هغې لپاره هم دلته د هغه مخیر مشران، علما، د قومونو او د مدني ټولنو او د ځوانانو د پوهنتونونو دا ټول د دې تمه لري، د افغانستان خلک د دې نه تمه لري، خصوصا دغه خلکو نه تمه لري چې دا خلک هم باعلمه دي، معرفت سره نږدې دي او دوی د سولې والا دي او چې نور هېڅ نه وي. دغه خبره چې دغه د دغې سیمې خلک د افغانستان د هر ځای په خلکو باندې ګران دي او د هر ځای خلک هغه دوی ته د احترام سترګه ګوري، ځکه دوی زیات هغه تعصبات قومي، د ژبې، د مذهب د دې شان نه لري. نو په دې وجه باندې ستاسې خبره به هم د دغه ټول افغانستان لپاره عزتمنه وي.
او ورته به اهمیت ورکوي او هغې ته به لبیک وایي او دې سره ملګري کېږي. نو دا یوه غوښتنه ده، یوه شروع ده او تاسو بسم الله وکړئ د دې کار لپاره. لکه مخکې چې خپلواک صاحب درته وویلې، بیا نورو مشرانو وویلې، بیا د دغې خبرې لپاره دا مخکې تجاویز هم ډېر ښه تجاویز و، دلته چې وویل شو دا هم ډېر ښه تجاویز و. او ولاړ د دې نه د دې خبرې د ښه پخېدا لپاره نور څومره تجاویز وي هغې باندې به هم سره په خپلو کې کښېنې هم به موږ تاسو سره شریکه کړو. نو په دې لحاظ باندې موږ ټول د افغانستان خلک چې هر قوم پورې مربوط یو، دا ټول دې ته ضرورت لرو چې سره یو ځای شو، خپله خبره سره یو ځای کړو، یوه اجماع جوړه کړو او بیا د هغې نه هم د خپلو مخالفینو سره خبرې وکړو، هم د نورو سره. د سولې عالي شورا یو شمېر غړو ملالۍ شینواري، استاد اکبري، مولوي محمد خبیر، سردار نادر نعیم او د علماو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف د سولې په ارزښت خبرې وکړې او له ولسونو یې غوښتنه وکړه چې د سولې ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي. د لومړي ځل دپاره مې داسې احساس وکړ چې ولس نور په اسانۍ څوک نشي تېرېستلی او خصوصا د سولې په برخه کې ولس نور ژمن دی او قوي اراده لري. دا که مشران یې لري او که نه لري هغه بېله خبره ده، دا ولس چې دی نور سوله غواړي او دا ډول په ډاډه سپینې ډاډلېلې خبرې زه د سولې پیلوانه یم. هر څومره ترخې خبرې کې فرق نه کوي، اما چې نتیجه یې بالاخره سوله اوسي، دا یې تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره ده. زما په نظر که موږ او تاسو یو شخص لکه زه اوس د سولې شورا کې یم، ما ته مهم نه دی چې څوک یې مشري که آیا هغه مشر یې ژمن دی او که نه دی، که خپلواک صاحب ژمن دی او که نه دی، ولې ملالۍ ژمنه د سولې ده. زما دپاره مهم همدا خبره ده. زه پیل د خپل ځان نه کړم، نورو ته زه په تمه کېږم نه، او تر هغې چې زه په خپل ځان کې دغه باور ګورم هغې باندې زه باوري یم چې سوله راتلونکې ده. زما هیله دا ده، خصوصا دلته یو ځوان وویل ډېرې ښې خبرې وکړې، ولې په آخر کې بیا ناهیلي څرګنده کړه. راځئ د دې ناهیلۍ نه تېر شو او تر هغې چې موږ ناهیلي یو سوله نه راځي زموږ کور ته. ښه به دی چې موږ په ډېره یړنده ټنډه یو بل وزغمو. دا کمیټه دې هم وي لکه څنګه چې خپلواک صاحب وویل راځئ چې 200 کسیزه 300 کسیزه او 8000 کسیزه یوه بله کمیټه خپل نګراریان جوړه کړې پرته د پیسو نه. سوله داوطلبانه کار دی، سوله د پروژو کار نه دی لکه تاسو چې ویل. آیا نګراریان نو داسې یوه هوډ او ژمنه لري او که نه لري؟ خپلواک صاحب وویل او زه هیله-منه یم چې بیا چې زه راځمه تاسو همداسې یو 1000 کسیزه کمیټه یا 1000 کسیزه ډله جوړه کړي د سولې دپاره د لاسته راوړنو دپاره. بل ورته زما خویندې دلته په کونج کې ناستې دي، خو زه ورته وایم داسې کونجونو ته مه کېږئ او په کونج کې سوله نه راځي. را میدان ته شئ، کومه سوله چې تاسو راوستی شئ هغه نارینه نشي راوستی. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې نارینه وایي چې موږ منځګړي غواړو، تر ټولو ښه منځګړي همدا مېرمنې دي. ولې مېرمنې دي؟ ځکه که زما په کلي کې ما دا خبره هغه طالبانو ته په قطر کې هم کړې. زما په کلي کې داسې یوه مور ده چې یو زوی په طالبانو کې د لاسه ورکړی او بل زوی په دولت کې د لاسه ورکړی د پولیسو په صفوفو کې. نو کله چې یوه مور په داسې یو حالت کې واقع ده، هغه ډېر ښه څادر خپل اولادونو منځ کې غوړولی شي او د خیر خبره کړی شي د خپل اولادونو منځ کې. نو زما په نظر ښځو ته په کمه سترګه مه ګورئ. زما د هیله د نګراریانو نه دا ده چې خپلې خویندې تاسو د منځګړو خبره کړئ. د هر یو خوا نه یو خوا ته تمایلات شته دی، نو ښه به دی چې دغه خویندې چې په منځ کې دي د دوی نه ډېره استفاده وکړئ او تر ټولو عمده ځوانان په خپله باندې باید د سولې د راوستو دپاره نورې مټې راونغاړي. ولې ځوانان؟ ځکه زموږ تېر نسلونه چې دي هغه ټول په جګړو کې یو خوا نه یو خوا تښتېلي دي. ولې زموږ ځوانان چې دي یوازې د جګړو هغه زېږنده ده، د جګړو هغه ټولې بدمرغۍ دوی احساس کړي دي. نو زما هیله دا ده چې ځوانان په دې کار کې تاسو را میدان ته کړئ چې خپل د ژوندانه د ښه والي دپاره خپله یو څه وکړي. زما هیله د مشرانو نه هم دا ده چې
د خپلو شخصي ګټو دپاره ننګرهار چې د امن کور و د جګړو په اور باندې ونه لري. زه په دې هم ښه پوهېږم او خبره ننداره یم چې ځینې ډېر ښه تقریرونه کاندي، ولې په خپله باندې د خپلو شخصي ګټو دپاره هغه څوک چې په ننګرهار کې اور بلوي د هغوی دپاره یې زمینه سازي کړې ده. زه وایم چې د تقریرونو باندې نور ولس نه ولېږي، ننګرهاریان ښه په دې پوهېږي چې څوک د دوی په سیمه کې د جګړې لامل ګرځېدلی. زما د دې ځوانانو نه او خصوصا د دې خویندو نه هیله دا ده چې په ډاګه د هغه کسانو په مقابل کې ودرېږئ چې دوی د جګړې لامل ګرځېدلي. پیغمبر اولوالعزم برای ساکنین مکه دو دعای عمده داشت و دو چیز بسیار مهم را از خداوند برای ساکنین مکه تقاضا کرده است. اول چیزی که از همه مهمتر بود، حضرت خلیل الرحمن برای ساکنین مکه امنیت را تقاضا کرد. رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا مکه و شهر مکه و ماحول مکه را برای سرزمین و ساکنین سرزمین محل امن قرار بده، زیرا هر گونه فعالیت اقتصادی، تجاری و تعلیم و تربیه و رشد و تکامل در شرایطی که محیط از امنیت برخوردار باشد میسر است. و بعد از آن برای مردم آبونان را تقاضا کرد، روزی را تقاضا کرد، رفاه و آسایش را تقاضا کرد. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات. جنگ و ایمانگری و تباهی می‌رود. حضار گرامی، اساتید بزرگوار، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی تلاش برای ختم جنگ وظیفه همه مردم افغانستان است. این دیار شروع به کار کرده، امیدوار هستیم خدای تبارک و تعالی برای مخالفین مسلح برای دولت اسلامی افغانستان بر همگان توفیق عنایت کند که این پای را به پای نیم بگیریم. مردم افغانستان شاهد یک صلح سراسری امنیت و رفاه شود و انشاءالله مردم شجاع و مجاهد و مردم عزیز جلال آباد این صدا را هم بلند کرده و به هم به کمک خداوند به آخر از خود می‌تواند. دوستان یکی دو نکته را باید اشاره بکنیم. دوستان اعتراض داشتن میگفتن که مسئله تشکیلات ما همین اوامر الهی را با مسئله تشکیلات ملکی اداری اینا مجزا بکنیم. شما در آیات متعدد الهی میخوانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. من شخصا اولین سفر خود را به حیث معاون شورای عالی صلح در ولایت ننگرهار یک فال نیک می‌بینم. امروز ما به خدمت شما عزیزان آمدیم چون خود را شریک غمها و مشکلات شما می‌دانیم و امروز ما خواهان شنیدن دردهای دلهای شما هستیم. ولی اجازه بدهید که یک پیام را از قلب خود با شما شریک بسازم. جنگ تمدید شده در افغانستان برنده‌ای ندارد و نخواهد داشت، ولی هر روز است که ملت ما قربانی جنگ می‌شود. پس باید بزرگان عزیزان که ما این پروژه تاریک جنگ استخباراتی را در یک پروسه ملی صلح سراسری مبدل بسازیم. ما مالک این جنگ نابپایان نیستیم، ولی هر کدام ما مالک و مسئول پروسه صلح خود را باید بدانیم. شورای عالی صلح در خدمت شما و ملت نجیب افغانستان قرار دارد و من باورمندم که اگر شما دست به پا بدهید
همه ما یک گام نزدیکتر میشویم به آرمانهای مشترک خود در راه به دست آوردن صلح و ثبات در افغانستان عزیز ما. اگرچه من تازه دخیل شورای عالی صلح شدم، ولی اطمینان به شما میدهم که اکثریت مخالفین حکومت هم آرزوی صلح را دارند. در لوی نگرهار در خلق دوای ما چې ډاکټر صاحب اکرم خپلواک په خپلو خبرو کې راحصار کړی. ده وویل چې تاسو جوړه کړئ، تاسو یوه شورا جوړه کړئ، تاسو یوه اتحاد جوړه کړئ، تاسو کسان وټاکئ، هغه بېطرفه کسان چې تاسو ورته وایئ تاسو جوړ کړئ. زویم دا خبره داسې مه غورځوئ او دغه راتلل دلته دا غونډه جوړېدلې دا د نورو غونډو په څېر مه ګرځوئ. داسې عملي اقدام وکړئ، راټول شئ. اول د ننګرهار والي څه غوښتنې چې په ده پورې اړه لري دی مجبور کړي، بیا به دی پوهېږي او د سولې له عالي شورا یا د دولت سره کوم ځای کې چې ارتباط پیدا کړي دی پوهېږي دا کار کوي. او دا خبره دلته ډېره وویل شوه، زه یې وایم چې د سولې عالي شورا یا دغه شورا چې تاسو جوړوئ، دغه اجتماع چې تاسو جوړوئ، دا به هېڅ ډول بې شرطونه مخالف لوري ته په مخکې نه ږدي، ځکه چې خلک ورته ګرځي. بې شرطونه به ورته نه ګرځي. او که چیرې هغوی شرطونه لري، هغه د لره نه وي، هغه دې ومني. ګورې دا ګذشت دی او زما دا پیشنهاد دی او په اسلام کې دا کار شوی دی. اوس وخت نشته چې خبرې نه کوم، ملایي خبرې نه کوم، یعنې د خدایبي صلح بهترین مثال. زه وایم د سولې شورا یا نور مسلمین دا د شرطونه نه وړاندې کېږي چې د سولې مخه ډک کېږي، او هغوی که شرطونه لري هغه ترې راوړاندې کېږي، مذاکرې ویسته او همدوی دې بیا قضاوت وکړي، یعنې ولسي قضاوت، د علماو قضاوت، د سپین ږیرو قضاوت، د ځوانانو قضاوت، د خویندو قضاوت، همدوی دې بیا قضاوت وکړي چې دا شرطونه د کومه حده د منلو. خو ګورئ زه یوه خبره دا هم کوم چې بیا یې کوم او بیا یې کوم تکرار یې کوم چې راځئ ولیکئ که رښتیا ولیکو دا غونډې، دا مجلسونه، کلونه دا تشریفاتي ویناوې جاتي خلک ستړي دي، عملاً لاس په کار شه. دغه خویندو دوو کسو چې دا خبره وکوله زه یې تعریفوم، دوی د په سولې شورا یا د سولې په دې ملي اجماع کې دخیل شي، یو بخش د دوی په غاړه وکړه. دا خویندې دې ورسي د مخالفینو خویندو، دا خویندې دې ورسي د مخالفینو میندو، دا خویندې دې ورسي د هغوی خپلوانو عزیزانو. لکه چې دلته وویل شو چې په تاریخ کې د ښځینه جرګو دا کار و چې خپل بړون یې غوړول، د هغه بړونو غوړولو وخت راتلی دی. دوی دا کار وکړي، علما د علماو سره وګوري، سپین ږیري د سپین ږیرو سره وګوري، ځوانان د ځوانانو سره وګوري. خو بیا دا کوم چې دا شی د عملي کولو د ورونو دې ننګرهار یې شروع کړي. تاسو به یوه شورا جوړه کړئ، څنګه کېږي؟ جوړه کړئ یوه شورا، لیکن په پراخ نظر چې د دې شورا باندې به انتقاد پیدا نه شي، په پراخ نظر یې جوړه کړئ، د ټولو غوښتنې پکې واورئ.
د ټولو پیشنهادونه پکې ومنئ. بیا د دې والي صاحب سره مشوره وکړي، والي صاحب خوښه چې خپل امکانیات لري او که راوړي د سولې عالي شورا ته او که وړاندې کړي دولت ته، پروردګار دې په چارو کې خیر واچوي، خدای دې صلح راولي. واخر دعوانا الحمدلله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ننګرهار والي او یو شمېر نورو له لوري د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس، مرستیالانو او غړو ته د اعزاز پګړۍ ورپسر شوې.